سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، نننۍ زموږ موضوع چې ده دا د واټر سپلای په مورد باندې ده. لکه څنګه چې نور لیکچرونو کې موضوعاتونه یادونه وشوله، هغه چونکې د پاور پوینټ په بڼه باندې ریکارډ شوي وي. اوس داسې یو تصمیم نیولی چې داسې ویډیوګانې ریکارډ کړو او تاسو ته یې وړاندې کړو. راځو نننۍ زموږ کوم موضوع چې ده د پروژې په اړه باندې، د پروژې امکان سنجي باندې بحث کوو، د هغې اجتماعي او تخنیکي سروې باندې بحث کوو. کله چې یو پروژه باندې بحث کیږي، پروژې څخه یادونه کیږي، په لومړي قدم کې د پروژې امکانات سنجول کیږي چې آیا پروژه په هغه ځای کې امکان لري یا نه. هلته ساحې ته سایډ انجینران ځي، سروې کوي، د پروژې امکانات سنجوي چې آیا دلته امکان لري چې پروژې موږ سروې کړو او د تطبیق امکانات یې شته او که نشته، مشکلات کم دي زیات دي. مکمل د دې په اړه باندې څېړنې ترسره کیږي. دا هم تر څېړنې لاندې نیول کیږي کومو خلکو چې د دې واټر سپلای پروژې غوښتنه کړې ده، د هغوی مستحق د دې دي او که نه دي، امکان لري چې دوی ته دا پروژه تطبیق شي. یعنې مهمه خبره ده پکې مستحق والی ده چې آیا دوی ته په واقعي معنا باندې اوبو مشکلات موجود دي د دوی لپاره او که نه دي موجود. که چیرې موجود د هغې څخه وروسته بیا د ساحې ټوپوګرافي ته کتل کیږي. ټوپوګرافي په نظر کې نیولو سره بیا د پروژې ډول په نظر کې نیول کیږي چې آیا دلته کوم قسم پروژې څخه موږ استفاده کولی شو. هغه پروژې چې یوازې د 5-6 کورونو لپاره چې نظم موجود یو ساو ته کېدل شو، دا مؤثر راځي. او که چیرې دا په وخت کې کېږي کله چې د رف ټوپوګرافي موجوده وي، یعنې زګه جګ او ټیټه ساحه ورکې موجودې وي، د واټر سپلای کومه شبکه چې ده، که چیرې د واټر ټینک ورته ډیزاین شي، واټر ټینک ورته جوړ شي، هغه او انډیویجوال کوم یو کوین چې ویستل کېږي 5 کورونو ته، دا عموما په نظر کې نیول کېږي په افغانستان کې کوم یو مؤثر راځي. د هغې څخه وروسته که چیرې ټوپوګرافي زګه وه، نو بیا انډیویجوال کوم یو کوی چې د 5 کورونو لپاره په نظر 6 کورونو لپاره په نظر کې نیول کېږي، هغه ورته ویستل کېږي. او د هغې څخه وروسته که چیرې ټوپوګرافي سمه وي، د کلي خلک مستحق د اوبو وي، نو د هغوی لپاره یو واټر ټینک په نظر کې نیول کېږي چې په لوړ الیویشن کې موجود اوسي، تر څو د اوبو د پریشر یا د هیټ د زیاتوالي سبب وګرځي. د هغې لپاره په مناسب ځای کې کوی کیندل کېږي. د کوی نه کیندلو څخه وروسته نورو پروژه ویشل کېږي. که چیرې د کلي نقشه منظمه وي، نو د هغې لپاره حلقوي کوشش د دې کېږي چې حلقوي پروژات په نظر کې ونیول شي، حلقوي شبکې په نظر کې ونیول شي، تر څو که چیرې تخریب ورکې راشي نو په کلي باندې اوبو کموالی نه محسوسېږي. د هغې ساحې د بندېدو څخه وروسته د هغې ترمیمکاري کېږي. د دې په ځای چې په دې ساحه کې اوبه راشي، دا اوبه بندېږي، نو په حلقوي شبکه د دې خاطر په نظر کې نیول کېږي تر څو اوبو په الټرنیټیو لاره باندې راتاو شي او نوموړي کورونو ته اوبو سپلای مشکلات موجود ونه اوسي، مشکلات یې حل شي. په دویم قدم کې که چیرې پروژه حلقوي نه وي، شاخه‌یي وي، د هغې لپاره بیا شاخه‌یي شبکه په هغه وخت کې په نظر کې نیول کېږي کله چې د کلي کومه نقشه وي دا غیر منظمه وي، نو هغه لپاره بیا شاخه‌یي شبکه تطبیقېږي. تطبیقېدی هم اسان دي. شاخه‌یي شبکه کې مشکلات او ګټې هم راځي. ګټه یې دا چې اقتصادي وي، لنډ وي، مصرف یې کم وي، په کم وخت کې تطبیقېږي. او مشکل پکې دا ده چې تر اخر کور پورې اوبو هیټ کمزوري کېږي. په لومړۍ ساحه کې چې واټر ټینک ته نږدې کورونه موجود واوسي، د هغوی د اوبو هیټ زیات وي، هغوی د زیاتو اوبو څخه استفاده کولی شي، او د اخر کورونو چې کوم لرې واقع وي د واټر ټینک نه، د هغوی بیا د اوبو د مشکلاتو سره مخ کېږي. دغه کوم یو موارد چې دي دا پروژې په تطبیق کې، په سروې کې مکمل ډول په نظر کې نیول کېږي. د هغې څخه وروسته دا عموما د امکان سنجي په اړه باندې بحث شو. بیا اجتماعي او تخنیکي سروې باندې موږ بحث کوو. اجتماعي سروې د خلکو حالت په نظر کې نیول کېږي، د کورونو حجم په نظر کې نیول کېږي چې څومره کورونه په ساحه کې موجود دي، د نفوس اندازه یې څومره ده، د هغوی فیصدي څومره په نظر کې نیول کېږي د کورونو،
دا هغه سروې ده چې اجتماعي سروې په نامه یادیږي. نو په دې سروې کې د هر یو کور لپاره ایوریج کوم اندازه د نفوس د په نظر کې نیول کیږي. مجموعي سروې بیا ترسره کیږي چې څومره کورونه موجود دي په ساحه کې، نفوس څومره ده. بیا که چیرې پروژه د 10 کلونو لپاره ډیزاین کیږي، 15 کلونو لپاره ډیزاین کیږي. عموما په افغانستان کې تر 15 کلونو پورې ډیزاین کیږي. هغه پروژې ساتل کیږي هم تقریبا اندازه باندې تر دومره وخته پورې دوام کوي. که چیرې خیال د پروژې د تطبیق څخه وروسته په جریان کې د پروژې خیال وساتل شي، نو تر زیات وخته پورې هم امکان لري چې دوام وکړي. بل پاپولیشن ګروث په نظر کې نیول کیږي، پرسنټیج د تولد د ماشومانو چې په آینده نسل کې آینده 15 کلونو کې، یعنی کال تر کاله نفوس اندازه څومره کیږي، 2% یا 3% یا 1.5% په نظر کې نیول کیږي، یا اعظمي 2% د 3% هم په نظر کې نیول کیږي. اعظمي 2% د 2% د نفوس په کال کې په نظر کې نیول کیږي د کورنیو لپاره. کله چې عمومي اندازه د 15 کلونو، که چیرې پروژه د 15 کلونو لپاره ډیزاین کیږي، نو د 15 کلونو لپاره موږ بیا ډیزاین کوو، د نفوس اندازه پیدا کوو. د اعظمي نفوس لپاره موږ د پروژې ډیزاین کوو ترڅو په آینده کې پروژه د مشکلاتو سره مخ نشي. د دې په خاطر چې که چیرې نفوس په زیات شي، تقاضا د اوبو زیاته وي او پروژه کافي اندازه اوبو نشي سپلای کولی، نو پروژه د ناکامۍ سره مخ کیږي، پروژه غیر مؤثر بیا راځي. او که چیرې پروژه موږ د 15 کلونو لپاره چې اعظمي نفوس لپاره موږ ډیزاین کوو، نو هغه اولو کلونو کې د اوبو اندازه زیاته وي، د خلکو نفوس به کم وي، خو په راتلونکو کلونو کې بیا دا ګریجولي خبره اعظمي نفوس ته رسیږي او هغوی لپاره کافي اندازه باندې اوبه رسیږي. بل تخنیکي سروې دی چې عموما مسلکي کسان دغه پروژې په اړه باندې څېړنه ترسره کوي. هغه تخنیکي مسایل چې پروژې کې ترنه استفاده کیږي، لکه په لومړي قدم کې د پروژې لپاره د مناسب ځای انتخاب د یو مسلکي کس په واسطه باندې کیږي. د منظمې سورس انتخاب چې منظمه سرچینه موجوده واوسي د اوبو د سپلای لپاره، د هغو سرچینو په اړه باندې معلومات تر اوسي د خلکو څخه معلومات راټول شي چې اوس مهال خلک د کومو ساحو د اوبو څخه استفاده کوي. دغه سرچینه چې اوس مهال خلک ترنه استفاده کوي په کومه اندازه باندې اوبه لري، په کافي اندازه باندې اوبه لري چې کوم امکان لري چې همدې ساحې څخه د اوبو سپلای موږ په نظر کې ونیسو. د سپلای سورس په خاطر که چیرې دا سرچینه موږ په د اوبو د سورس لپاره په نظر کې ونیسو، په کافي اندازه باندې اوبو شتون لري ورکې که نه، موقتي ده، دایمي ده، دا نکات باید چې په نظر کې ونیسو. که چیرې شونې وي امکان لري د اوبو د اندازه کولو، نو ډېر مؤثره طریقه ده چې مکمل هغه کوم واټر سپلای لپاره موږ اشکال د اوبو مقدار پیدا کوو فی نفر لپاره په یو ساعت کې، په یو ورځ کې. د هغو لپاره ډیزاین کیږي. په ډیزاین کې چې کوم یو ارقام په نظر کې نیول کیږي، د هغو څخه په استفادې باندې موږ راځو همدې څخه بیا استفاده کوو. د دې اوبو څخه چیرې کافي اندازه باندې، که چیرې کافي اندازه باندې اوبه موجودې نه اوسي، نو بیا د هغې څخه وروسته بیا موږ له دې څخه استفاده نه کوو، الټرنیټیو ورته لټوو. الټرنیټیو که چې نه وي کافي اندازه باندې اوبه ولري لاسئ، که چیرې کاري وي هم صحیح ده، که چیرې سطحي اوبه وي، ریزروایر وي یا ډیم ورته تړلی وي، د هغې څخه استفاده وشي. خو مهمه خبر دا ده چې کافي اندازه باندې اوبه موجودې اوسي، کمیت هم بهتر وي، یعنی بهترین وي، کیفیت هم ښه وي، اقتصادي هم واوسي. دا هغه مسایل دي چې موږ کله چې پروژې لپاره سروې کوو، دا باید چې موږ په نظر کې ونیسو. مکمل ډول باندې موږ معلومات راټول کوو ترڅو معلومات راټولول څخه وروسته، یعنی معلومات راټولول خپله سروې، د سروې څخه وروسته ډیزاین ترسره کیږي، ډیزاین څخه وروسته بیا پروژه تطبیق کیږي، په تطبیق څخه وروسته بیا د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره تسلیمیږي. تسلیم څخه وروسته
پروژې مسؤلیت د خلکو په غاړه کیږي ترڅو د مراقبت د پروژې د کویانو د پایپونو کوم چې په شبکه کې موجود دي د واټر ټانک د دې ټول حفظ و مراقبت د خلکو پورې اړه لري. منظمه شورا په ساحه کې جوړیږي، د هغوی د هغې مراقبت ترسره کوي وار په وار باندې. که چیرې مشکلات په شبکه کې راځي د هغوی طرف هغه اصلاح کیږي، جوړیږي او خلک ګټه ترېنه اخلي. دوستان دا زموږ نننۍ کومه ویډیو، که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی عادل آنلاین یونیورسټي په نوم باندې، نو د سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکن ووهئ، ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ دوستانو سره. نو ښه وخت ولرئ. الله حافظ.